أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين توتوا زمان شويم چې عبادت وکم دی خدایانو تدعون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله غیر الله تعالی قل توتوا لا أتبع أهواءكم ز متابعت نکوم د تاسو د خواهشاتو قد ضللت اذا زخو بیا گمراه شم په دغه وخت کې چې زه د تاسو په لار روان شم وما انا من المهتدين او نه بیم بیا زه له جملې د لار من دون کې نه ما ته الله لار راښولی ده زه به په یغه لار ځم که تاسو ومنم بیا خو بې لارې کېږم قلت ورته ووایه اني بېشکه زه چې یم علی بینة په ښکاره دلیل من ربي له جانب د رب د ما نه قرآن غوندې دلیل بل شی ده چې ټوله دنیا د مقابلې نه عاجزه ده ټوله دنیا د یو کنکي صورت مقابله نشي کولی وکذبتم به او حال ده چې تاسو دروغ ګڼئ دغه دلیل او بیا به کفارو کله د ډېرو تکبر نه بیا ویل که ته رښتیا پیغمبر یې دا خبرې کې راوله دغه عذاب په موږ باندې دا چې په کوم عذابو مو ډارۍ را باندې رایوله الله تعالی ورته ته ورته ووایه ما عندي ما تستعجلون به ما سره نشته هغه عذاب چې هغه تاسې زر غواړئ ان الحکم الا لله نه ده فیصله مگر هم خاص الله لره ده که خدای پاک د عذاب اراده زر وکړه زر به ورکوي که مؤخره و مؤخره به ورکوي یقص الحق الله بیانوي حق وهو خیر الفاصلین او دغه الله تعالی چې ده خیر او بهتره د فیصله کوونکي د بیانونکي ده دوی د تا نظر عذاب غواړي ته ورته یې زه یې نه یم مالک ولې که زه مالک وای د دغه عذابو بیا به مو دومره ډېرې شپې نه وای رانه تېرې کړې ځکه انسان چې هر څومره د قوي استعداد چېرته شي بیا هم ډېر برداشت نه شي کړی رسول الله ته خدای پاک ډېر غټ مقام ورکړی خو لیکن کله کله به حضرت پیغمبر علیه السلام ته خوشکه ورغله بیا یو وخت کې وایي چې ګورې زه انسان یم خوشحاله کېږم په هغه شي چې تاسې خوشحاله کېږئ خفه کېږم په هغه شي چې تاسې په خفه کېږئ ما په شان کې چا خبر کړي ما ته یې مه رارسوئ ولې که ما یې غیبت کړی تاسو ما ته راورسوله نو خو زه یم انسان یم متاثره کېږم دماغ به د سړي نه بد راځي په زړه کې بد ورسره پیدا کېږي حتی یو وخت کې څوک د لمانځه مخته تېر شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ډېر جلال نه د خوشکې نه ښېرا ورته وکړه چې پلې خدایه په مځکه پاتې مه کړي په هغه ځای شل شو بیا تر مرګه پورې قدم نه ده اخیستی یو سړی په چپ لاس خوراک کوي پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې پښې لاس خوراک کوه د دغه په ځای چې اوس یو څه عذر ویلی وای یا خپل ځان ګرمه منلی وای دا نه وکړه وای ښی لاس نشم پورته کوی نبي علیه السلام ته خوشکه ورغله وای مه یې کې پورته لاس یې شل شو بیا غځه بیا تر مرګه نه ده پورته کړی خو بیا به وروسته د نبي علیه السلام حلم شفقت زیات و انسان د هلته خو کله خفه شو د خولې نه ښېرا ووته ګوره د نیکو خلکو د ښېرا نه د وای سړی ځان ساتي ځکه هغه کله دستي لګېږي خو د ښېرا خو ولګېده بېرته به ویلې چې ای الله ما چې چا ته ښېرا کړي او لایق د هغې ښېرا نه وي انسان یم خوشکه راغله لایق د هغې ښېرا نه وي خدای د دې د ګناه د پاکولو ذریعه ورته وګرځوي ځکه ښېرا وشوه لاس شل شو دا یو مصیبت ده که نه په مصیبت ګناه ختمېږي که نه ختمېږي اوس ښېرا وشوه لاس شل شو ښېرا وشوه پښې شلې شوې خو بېرته بیا ویې چې الله ما چې چا ته ښېرا وکړه چې هغه لایق د هغې ښېرا نه وي خدای د دې د ګناه او د پاکي ذریعه ورته وګرځوي بېرته بیا دعا ورته کوي شفقت کوي قلت ورته ویه لو انا عندي که چیرې په تحقیق سره د ما سره شي هغه شی تستعجلون به چې تاسې په تلوار غواړئ چې عذاب ده نو که دا د ما په اختیار کې شي او وای که وای د ما سره هغه شی چې دا تاسې په تلوار غواړئ لو کان عندي که وای د ما سره نو لقضي الامر فیصله شوی بو امر بیني و بینکم په ما بین ما او د تاسې کې بیا به تاسې ژوند نه ورانه کړی هو الله اعلم بالظالمین الله ښه عالم ده په ظالمانو باندې په وخت عذابو هم خبر ده چې کله لایق د عذاب دی چې هغه ته عذاب ورکړي وعنده خاص الله لره
مفاتح الغیب چابیان د غیب دی لا یعلمها چې علم نه لري په هغه مغیباتو باندې الا هو مګر هم یو الله تعالی علم پلري. حدیث مبارک راځي مفاتح الغیب خمس، پنځه شیان دي چې د دغه غیب مختص په الله تعالی پورې دي. بل ځکه بیا آیات کې دغه پنځه شیان ذکر کیږي ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث. د قیامت علم دی الله سره دا، د باران د نزول علم دی الله سره دا، دا چې زه به چیرې مرم د خپل آینده زندګي معلومات سړي ته نه دي، دغه علم دی الله تعالی سره ده. د دې مور په رحم کې چې نر ده که ښځه ده، نیک عمله ده که بد عمله ده، مسلمان ده که کافر ده، څومره بې زندګي په کوم کیفیت بې زندګي د دغه علم دی الله تعالی سره ده. پنځه شیان د دغه مغیباتو کلیه او علم مختص په الله تعالی د الله نه سوا چې په دغه شیانو کې چاته علم وي هغه ته وایي جزئیات وایي، علم نه ورته ویل کېږي په واقع کې. لکه ما یو ورځ درته ویل یو څو ګولیو نومونه د سړي زده وي سړي ته ډاکټر نه ویل کېږي، یو څو مسایل زده وي سړي ته فقهي نه ویل کېږي. د الله دومره مغیبات دي چې په هغه علم نه لري مګر هم یو الله یې لري. خو دغه علم غیب کلي ده، لکه د دغه علم غیب کلي اوس مثال دا ده چې په وچه کې څه پېښېږي که په دریاب کې څه پېښېږي په ټوله الله علم لري. حتی په ټولو دنیا کې چې یوه پاڼه لویږي اوس څومره ونې دي څومره بوټي دي چې دا د ټولې دنیا د ونې د یوه پاڼه لویږي هم الله علم لري. داسې علم بل چاته نشته. د نن نه مخکې زمانه د دغه علم غیب کلي چې مخکې څه تېر شوي په ټولو علم لري دا مختص په الله پورې ده. اوس چې په دنیا کې څه پېښېږي حالا په ټولو دنیا کې چې څه پېښېږي په مجموعه په ټولو علم دا مختص په الله پورې ده. آینده کې د دغه نه بعد چې راځي په مجموعه کې کلي علم مختص په الله پورې ده چې څه پېښېږي په ټولو الله خبر ده. که موږ ته مخکې زمانه کې 1000 کاله مخکې 2000 کاله مخکې یو واقعه کشف شي معلومه شي، یا په اوس وخت کې یو علاقه علم راشي، یا د آینده په باب کې د یو حالاتو علم راشي، دا خو جزئی جزئی علم ده. بالفرض که د دغه ټولې منصرې حال د سړي ته خدای پاک معلوم کړي، د ټولې دنیا نه خبر شو. دا خو لکه یو جزئی مثال په دومره ځای په د لاس په ګوتو کې د یوې ګوتې په سر خبر شو. دا کلی علم د الله خاصه ده. په جزئیات الی من ارتضى من الرسول انبیاء ته یا اولیاء ته چې په څه شي باندې کشف ورکړي هغه ته په واقع کې علم ویل کېږي، نه علم قواعد کلیه ورته ویل کېږي. ويعلم الله عالم د ما فی البر والبحر په هغه شیانو چې په وچه کې دي او که په دریاب کې دي. وما تسقط من ورقة نه لویږي یوه پاڼه الا یعلمها مګر الله علم پلري، ولا حبة او نه لویږي یوه دانه فی ظلمات الارض په تیارو د مځکو کې مګر الله علم پلري، ولا رطب ولا یابس نشته یو لوند شی او وچ شی الا په کتاب مبین مګر په لوح محفوظ کې ټول موجود دي الله علم پلري. او دا خو ځان ته خبره ده چې په دا جزئیاتو باندې علم چاته لږ ورکړی شوی چاته ډېر ورکړی شوی. په جزئیاتو علم کلي خو نشته دی بل چا، خو په جزئیاتو څوک په لسو واقعو خبر کړی دی، څوک په 100 خبر کړی دی، څوک په 1000 خبر کړی دی، څوک مثلا په 1000 خبر کړی دی. دا تفاوت خود موجود ده، لیکن کل علم مختص په الله پورې. وهو الذي يتوفاكم بالليل، دا الله هغه لوی ذات ده چې ایثاروي ویده کوي تاسې په شپه کې دا خوبم لکه مرګ. ويعلم ما جرحتم بالنهار، او الله علم د پوغه څه چې کیسه به کوي تاسې په ورځ کې. ثم يبعثكم فيه، بیا الله تاسې راپورته کوي په دا ورځ کې د شپې مو ویده کې روح درنه بوځي. خو د سهار په ضرورت خو د الله در خبر ده چې سبا به مځکه کوي، لو به کوي، کاروبار به کوي، په خوب کې خو هغه نه کېږي. نو سهار چې شو بیرته روح ته وګرځي. لیقضى اجل مسمى، د دې لپاره چې پوره کې هغه نیټه مقرره شوې. استړي عمر 70 کاله ده، د هر ماخوستن روح تر ځي، خو په سمري نه بیرته راځي ورته، ځکه هلته چې نیټه ورته مقرره ده چې 70 کاله عمر ده چې هغه پوره کړي، چې اخري عمر پوره شو بیا چې روح بوتله بیرته نه راوړي.
لیقضى اجل مسمى ثم الیه مرجعکم بیا خاص الله ته رجوع د تاسې ده ثم ینبئکم بما کنتم تعملون بیا به الله خبر کې تاسې په جزا ورکولو سره په هغه څه چې تاسې په دنیا کې کړي که خیر کار مو کړی که شر الله مو بیا په قیامت کې خبر کړي